والحمدلله اهل سنت والجماعت د صحابو په نقش قدم باندې روان دي. صحابو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د صفات او مجالس جوړول. مصنف عبدالرزاق کې یو عجیب روایت د نظر تیر شو. سیدنا ابو هريره شغل قبض مفسرین فی الاحاديث لري د مدینه منورې نه بهر په هغه لارو کې بناستو چې کوم لارو باندې مسافر مدینه منورې ته برادر نه کېدل او څوک به چې پیراغلل د بلاره کې راټینګ کوي له ګودرېګا توس مدینه منورې ته دننه کېږي. اول ځل دې که مخکې راغلی تا چرته سید الکائنات لیدلې دغه سره دیدار دې کړی دغه مبارک صحبت یا دیدار درته نصیب شوی هغه به وی چې او هغه ته به اجازه ورکړه چې مدینه منورې ته راتلل شرازه ته راتلی شي. خو که کم بالمو مسافر به ورته وویل چې ما خو هغه نه دی لیدلی او ما هغه سره صحبت نه دی کړی او به یې لاره کې کېنولو چې کېنه دویم به راغو هغه به یې کېنولو چې لس پنځلس کسان به یې کله جمع کړل نو بیا به ورته په لاره کې ودرېدو او ورته به یې ویل چې رسول الله مبارک مخ مبارک یې داسې و سر مبارک یې داسې و سترګې مبارک یې داسې وې تنه مبارک یې داسې وه لاسونه مبارک یې داسې و د خبرو انداز یې داسې و. موږ د میلاد شریف کې څه وایو د هغه امتیان د الله په کور کې راجمع کړو او د سید الکائنات د سپین مخ صفات ورته بیانو. موږ دې ته لقب د میلاد ورکو. که دا نه منې راشه چې د صحابه کرامو نه درته همداسې ثابت کړم. مسند امام اعظم کی حدیث موجود دے عبداللہ ابن عمر سے ایو بل صحابی دے داغه په حلقه د درس کې با یو تابعین استو او دغه صحابي باغه باندې د نبی رسول الله د غزوات او د سرایو واقعات بیانول او سره د تلاميذ ورته صحابي وګنی ولیو او کله بچاغه دا واقعه ختمه کا د اخر کې او خاندل وی دی دا واقعه او د سیرت داسې بیانې چې ګویا کې دی ور سره په دې غزوه کې سم په خپل شریک وو. باندې سړی تاریخ کې مهارت لري لکه زمونږ استاد صاحب شهید غلام حضرت علیه الرحمه هغه مبارک د تاریخ او سیرت کې دومره مهارت لرلو چې د مبارک بصیرت بیانولو خون به کولو تاویل چې دیم ورسره نو د نبی له صلوات و سلام سیرت داغه د غزوات او داغه د سرایو ذکر په جماعت کې کول راشه چې په مستند کتابونو کې داغه د صحابونو درته ثابت کما. نو موږ وایو چې موږ د صحابو په لار الحمدلله موږ رواني معنا علیه واصحاب داغه مصداق د موږ والحمدلله هغه کې د نبی له سلام تعظیم او منظم دي هغه د نبی له صلوات و سلام سره محبت کول او مونږ هم کو الحمدلله او دا نور تم دا مونږ نصيحت کو چې دا بے دبیانی دا بندي کوي دا مګوي د امت اتحاد دا مخربوي امت کې به اتفاقی دا م جوړوي هغه خو مونږ ملامت کوي چې یاره شر دی جوړي د شر خبرې دی کوي خو نه کتا سی وګورئ دغه ملګرو پلارانو لیکونه دا زمونږ د عقیدې والو دا سمو مونږ سره بدی میلادونو کې ناستو مونږ سره بدی جلسو کې ناستو د نن 30 کال وړاندې دا مولوی صاحب سمو میلادونه به کول نو پټلې نه دی او خوېدو خبرې د بدلې کې تنقید د شروع کو بيدبي د شروع کا زړه عقیده د پرې خودا نو خو به اتفاقی خود شروع کړي د شر خود شروع کړي دي مونږ خو هغه زوړ امام زړی تراوی هغه سرلسنین سو کاله مخکې چې کوم خبرې او کوم دین دی هغه مرانی ولې هغه خلکو ته بیانو فغیره تدا سادهګان شرپسنه موي او راته شریان موي فسادیان امراته وي والحمدلله مونږ نه شریان یو نه فسادیان یو مونږ صرف دا وایو چې د نبی له سلام تعظیم کوي د نبی له سلام سره محبت کوي هغه مبارک ته د منسوب اشیاء چې څومره دي هغه ته درانه ګوري بے دبی مکوي او دی بے دبیانی کوي د میلاد شریف ساروی ته حرام وي وی ورته کنه وی دا باندې خوري څومره بے دبیانی کوي الله دې ورته هدایت نصیب کړي او زمون تعلیم دا خپل عوام ته کشرانو ته د ادب دې د تعظیم دې الله رب العزت دې موږ تاسو کې تعظیم د نیکانو تعظیم د شاعر د دین تعظیم د شاعر الله دا پیدا کی وما علی الا البلاغ المبین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.